ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني یو ځل بیا پر حکومت راش کړی دی چې په ادارو کې د سرپرستي چارو ته د پای ټکی کیږي. رحماني دغه راز ویلي چې که چیرته طالبان غواړي د افغانستان په تاریخ کې په عزت یاد شي نو باید تاوتریخوالي کم او تلپاتې اوربند ته غاړه کړي. د فراه په ابو نصر فرعي بندر کې رامنځته شوي اورلګېدنې سوداګرو ته مالي زیانونه اړولي دي. د فراه والي تاج محمد جاهل ویلي چې اور نه دی کنټرول شوی او دوی د اور وژنې لپاره د افغانستان له مرکزي دولت او ایران څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهاجرتي سیاستونه غیر انساني او بې ګټې وو. د سپینې ماڼۍ ویان جین ساکي ویلي چې دوی به د کډوالۍ په اړه خپل سیاستونه پر مخ بوځي او له کډوالو ځانګړې توګه ماشومانو سره به ډېر محترمانه او انساني چلن وکړي. او عبدالملیم صالحي عالی شورا مشر عبدالله تایید کړی چې امریکا د افغان سولې د یوې نوې طرحې وړاندیز کړی دی. عبدالله وایي چې نوموړي د همدې طرحې په اړه په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیال میک کیری سره خبرې اترې کړې دي.